آیا پاکستان رښتیا غواړي چې طالبان سوله وکړي؟ پاکستان څه موخې لري او څنګه د طالب په لاس خپل شومې موخې ترلاسه کوي؟ حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان تل دوه مخی سیاست مخته وړی دی. تل یې هڅه کړې چې په دوه مخی سیاست سره افغان حکومت او نړیوال دوکه کړي. تازه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر 9 کسیز پلاوي هم دغه هیواد ته سفر کړی او غواړي د افغان سولې او جګړې په اړه نوي فرمایشات راوړي. ځکه د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې ډیر خوندي ژوند لري. هلته یې کاروبار او تجارت دی. اولادونه او شتمنۍ ټول یې هلته خوندي دي. دا د پاکستان له وسه پوره ده چې وسلوال طالبان سولې ته کینوي. خو د پردې تر شا دا کار نه کوي. دا چې پاکستان له یو ناڅرګند سرنوشت سره مخ دی او تر سختو فشارونو لاندې دی. نه غواړي چې د خپل لاس وسلې یعنې طالبان د افغان حکومت سره سوله وکړي. یو دلیل یې دا دی چې پاکستان غواړي په افغانستان کې جګړه توده وساتي او سیمه ترې نارامه وي. بل دا چې اوس په ټول پاکستان کې د پښتنو پیل شوی تحریک هم د پاکستان دپاره یو سرخوږی جوړ شوی او د پاکستان پوځ یې سخت ورخطا کړی دی. نو دوی له طالبانو څخه په خپل نفع په هر حالت کې استفاده کولی شي. په دې وروستیو کې افغان او پاکستاني چارواکي څو ځله سره کېناستلي دي تر څو طالبان د سولې خبرو ته کېنوي او د افغانستان جګړې ته نور د پای ټکی کېښودل شي. ځکه چې دا جګړه د افغانانو نه ده، نو دا تپل شوې جګړه نور افغانانو ته د زغم وړ نه ده. خو باورونه شته چې پاکستان به کله هم طالبان سولې ته کېنوي. افغانان په هر حالت کې سولې ته چمتو دي او سوله کولی شي. ځکه عام افغانان هره ورځ د دغې جګړې قیمت پرې کوي. 2 کاله مخکې د اوربند په ورځو کې موږ ولیده چې افغانانو او زموږ امنیتي ځواکونو څومره مینه طالبانو ته ورکړه. اوس باید طالبان له هر ډول ویرې پرته راشي سوله دې وکړي، د خپلې خاورې څخه د ساتنه وکړي او د پاکستان په وړاندې د یو موټی شي. ځکه د سیاست ډګر په جنگ نه ګټل کیږي، جنگ د هر چا په تاوان دی. یوه ورځ به د خدای جل جلاله په زور او په وطن د مینو افغان سیاسونو د هوښیارانه سیاست په برکت سره د پاکستان دوه مخی سیاست افشا کیږي او هم به وسلوال طالبان نور له جګړې لاس اخلي.